غزني ښار اوسېدونکي وایي خراب اقتصادي حالت، بیکارۍ او ناسمو خلکو سره ناستې ولاړې ډېری ځوانان په نشو اخته کړي دي. حاجي محمد د غزني ښار اوسېدونکی دی، مني چې د بیکارۍ له امله ګڼ ځوانان په نشو اخته شوي دي. د هغه پر وینا نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی او بد اقتصادي حالت هغه څه دي چې ځوانان یې په نشو روږدي کړي. مساعد نباشه و فقر باشه، به نظر من علتش است که به مواد مخدر مبتلا میشم. و دیگه سومین چیزی که است پیدایش مواد مخدر که در زمانی که در جامعه مواد مخدر موجود باشه، خرید و فروشش موجود باشه، تولیدش موجود باشه و همچنان استفادهش موجود باشه، بعضی جوانا به مواد مخدر ممکن دچار شوند، مبتلا شوند. دا یوازې حاجي محمد نه دی چې په غزني ښار کې د ځوانانو پر نشه یي توکو اخته کېدل مني، بلکې د دې ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي هم ورته خبره کوي. احمدشاه وایي د ځوانانو په نشه یي توکو روږده کېدل لوی علت ټولنیزې ستونزې دي. هغه له موج نیوز سره په خبرو کې وویل: له هغو څخه غوښتنه دا ده چې د ابتدایي نشه یي توکو ته یو څه وضعیتونه لوړ کړي، یعنې قیودات پرې ولګوي چې ابتدایي موادو ته ځوانان لاسرسی ونه لري او د ځوانانو لپاره داسې پروګرامونه یا داسې پروګرامونه جوړ شي د هغو لپاره دا ورته بیان کړي چې دا ښه شی نه دی او دا د ټولنې د ځوانانو لپاره په ضرر تمامېږي. دوی همداشان له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د نشه یي توکو پر استعمال د بندیز ولګوي. ورته مهال د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت مني چې په غزني کې ډېری ځوانانو په دې وروستیو کې د نشه یي توکو استعمال ته مخه کړې ده. د ځوانانو چارو امیر یې اساسي علت ګاونډیو هیوادونو ته تګ بولي، خو وایي هڅه کوي چې ځوانان له دې بد عمل راوګرځوي. په ټولو کې یو عمده علت یې دا ده چې متاسفانه موږ ځوانان خارج هیوادونو ته ځي، هلته په احتیاط باندې اخته کېږي. عمده علت یې دا ده، یعنې په هرو 100 نفرو کې 80 نفره له همدې لارې. ولې دوهم او درېیم علت یې دا وي د بیکارۍ علت، د سواد نشتون، د زده کړو نشتون او همداسې له غلطو له داسې ملګرو سره ګرځېدل چې بالاخره هغه هم پرې اخته وي او دوی اخته سي. د یادونې وړ ده چې د غزني په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه ځوانان په نشه یي توکو روږدي دي. د یادو روږدو دقیق شمیر لا هم نه دی معلوم. په غزني کې د روږدو د تداوۍ یو 50 بستریز روغتون شته چې په نشه اخته کسان وایي د درملنې لپاره مناسب نه دی. د غزني اوسېدونکي له دولت څخه د یاد روغتون د پراخېدو او پکې د اړینو تجهیزاتو د برابرېدو غوښتنه کوي، تر څو په نشه روږدي کسان پکې ژر او سم تداوي شي.